السلام علیکم ګرانو دوستانو. پرون د نړیوال جام په ترڅ کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبه ترسره شوله. دغه لوبه هندوستان وګټله، افغانستان وبایلله. دا چې دا لوبه ولې افغانستان وبایلل، هندوستان افغانستان ته ولې دونه غټ هدف وټاکي، په دې اړه باندې د پاکستاني رسنیو په افغان لوبغاړو باندې تورونه لګول شوي دي. پاکستاني رسنۍ زیاتې لګیا دي چې افغان لوبغاړو دا میچ خرڅ کړي، په دې کې میچ فکسینګ وکړي یا داسې وکړل هغسې وکړل. په دې اړه باندې د کرکټ پوه جعفر خان نظر زه ستاسو سره شریکوم. هغه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکلي دي چې د افغانستان د بدنامولو لپاره بل څه پیدا نه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې چیغې کړلې چې افغانستان له هندوستان سره لوبه فکس کړې ده. د دې وطن بدخواهان د دې وطن د بدنامولو لپاره د هیڅ یوې وسلې او وسلې کارولو څخه دریغ نه کوي. ما په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د ځینو معتبرو رسنیو خبریالان هم ولیدل چې همدا چیغې وهلې وای د پچ له ګټلو وروسته کولي نبي ته ویلي دي بالینګ وکړه، لوبغاړو کې چونه مس کړل، هند لوړ هدف وټاکي. و خلکو څوک چې میچ فکسینګ کوي د لوبې په وخت کې خو یې نه کوي، د ټاس اچولو په وخت کې خو یې بیخي نه کوي. آیا د 20مې پیړۍ ساینس او ټکنالوژي او لسګونه کیمرو په موجودیت کې د لوبې خرڅولو میچ فکسینګ امکان شته؟ و ظالمانو، هند د نړۍ سوپر پاور ټیم دی، چیرې هند او چیرې خوار افغانستان. سمه ده چې افغانستان په دغې لوبې کې ځینې تېروتنې وکړې، خو دا په دې معنا نه ده چې ته یې اوس په سپینه لمن تور داغ لګوي. افغانستان د خپل رقابت د قربانۍ په سمه جوړوي. د کرکټ په تاریخ کې د میچ فکسینګ یوه لویه پیښه چې رسوا شوې ده د انګلند او جنوبي افریقا ترمنځ وه. اوس ټاپ فکسینګ ډیر کیږي چې په دې کې پاکستاني لوبغاړي ډیر ښه مشهور دي او تر نورو ډیر رسوا شوي دي. حمیر، سلمان بټ او محمد آصف داستان خو د ټولو یاد. دا چې نن د افغانستان د بدنامولو چیغې وایي، دوی همهغه خلک دي پرون چې ICC راشد خان ته د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ورکړه په دوی اور بلو. دوی همهغه دي چې په نړۍ کې د افغانانو په لوبېدو او ځلېدو خوبونه یې تښتېدلي دي. خلوص دا چې ډیر شریر او د ګران وطن نامرده بدخواهان دي. تر ټولو لویه بده دا چې زموږ یو شمېر خلک د دوی د مطبوعاتو او د تبلیغاتو تر سخت اغېز لاندې راغلي دي او هره وړه او لویه ادعا په پټو سترګو مني. یادونه کوي خلوص وایي میچ فکسینګ تر لوبې مخکې د لوبې په نتیجې باندې توافق کولو ته وایي. سټاپ فکسینګ د ځینو لوبغاړو په واسطه په لوبه کې د ځینو مشخصو کارونو کولو ته وایي چې دا دواړه ډیر غیر قانوني دي. دا و د جعفر خان نظر چې زما ډیر خوښ شو، ستاسو سره مې شریک کړئ. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.